نن د خپرونې د ډاکټر سره د موسمي ناروغیو لکه زکام یا سینې درد او د زړه ناروغۍ سره یې په ارتباط خبرې کوو. څېړنې ښیي چې ځینې موسمي ویروسونه کیدای شي د زړه ناروغي پیدا کړي او که څوک د زړه ناروغي لري نو نوره یې هم ورته سختوي. په دې اړه باندې په نیویارک کې د جمعیکه د روغتون د داخله ناروغیو د متخصص میرعلي سادات صاحب نظر اخلو چې د صحت د لارې زموږ بلنه منلې ده. سادات صاحب ستړي مه شئ. پوښتنه مې کوله چې په دې مني موسم کې چې هوا سړیږي د ستوني درد، ټوخی او د سږو یا ششونو تکلیفونه دا په مجموع کې د څه شي نه پیدا کیږي اصلا؟ مننه آشنا صاحب، د ځل بیا تاسو د آشنا تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رښتیا هم د ژمي پر رسیدو باندې وایروسي او بکتریایي ناروغۍ زیاتېږي او معمولا د تنفسي سیستم ناروغۍ په دې کې زیاتېږي، مثلا زکام یا د ستوني ناروغۍ شوي، همدارنګه د سینه بغل ناروغۍ په دې موسم کې زیاتېږي او دا زیاتره د هغه حالت نه رامنځته کېږي چې په د یخې هوا له کبله خلک په بند محیط کې ډېر انسانان په بند محیط کې ژوند کوي او د یو ناروغ انسان څخه ډېر په اسانۍ باندې دغه امراض سالمو انسانانو ته انتقال پیدا کوي. دا ډول تنفسي مرضونه چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب د زړه ناروغۍ سره څه ربط لري او آیا د زړه ناروغۍ ته به خطر هم لري که څنګه؟ دا ډېره معلومه خبره ده چې وایروسي ناروغۍ که د زکام په شکل رامنځته کېږي یا په نورو اشکالو باندې مستقیما دوی کولی شي چې د انسان د زړه عضلات هم مصاب کړي او په ډېرو کمو فیصدیو حالتونو کې انسانان چې کله په زکام باندې مصاب شي دوی ته د زړه د عضلاتو التهاب پیدا کېږي چې مایوکارډایټس ورته وایي. زیاتره په هغه اشخاصو کې چې عمرونه د 40 کالو په شاوخوا کې، همدارنګه هغه ماشومان چې هغوی ته د ستوني تکلیف پیدا کېږي د یو خاص میکروب په واسطه باندې چې د ګروپ A سترپټوکاکس په نام باندې یادېږي، 10 یا 15 کال وروسته به دوی ته د زړه روماتیزم پیدا کېږي. او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، هغه خلک چې د زړه ناروغۍ لري او هغوی ته زکام پیدا شي، تحقیقاتو ښودل چې په دوی کې د زړه د ناروغیو دغه اعراض او علائم شدت پیدا کوي، همدارنګه په دوی کې د زړه حملې یا چې په عامه اصطلاح ورته هارت اټک وایي دغه واقعیت پکې هم زیاتېږي، حتی دماغي حملې یا دماغي سټروک پکې هم زیاتېږي. او معمولا د دوی هغه اعراض او علائم مثلا نفس تنګي یا د سینې درد شو یا د لاسونو د پښو پړسوب یا کسالت، ستړیا، دغه اعراض د دوی چې دي وخامت پیدا کوي. ډاکټر صاحب غواړم د زړه د ناروغۍ په اړه لږ ستاسې نظر واخلو. دا د زړه د ناروغۍ پیدا کېدو اولنۍ نښې څه ډول دي او مبتلا شخص تاسو څه مشوره ورکوئ چې په داسې وخت کې چې دغه علائم تشخیصي څه باید وکړي سمدستي؟ د زړه د ناروغیو اعراض په اولو مراحلو کې کېدای شي یو شخص بیخي تفکیک نه کړي، خو د دې معمول علائم او نښې داسې دي چې انسانانو ته د مزل په وخت کې یا د تلو په وخت کې یا د کار په وخت کې ستړیا، د سینې درد او یا نفس تنګي پیدا کېږي. بیا دغه نفس تنګي په قلاقل شدت پیدا کوي او د انسانانو هغه روزمره فعالیتونه ورسره محدود کېږي، حتی تر دې اندازې پورې چې کله دوی ناست وي یا استراحت کوي هم د نفس تنګۍ احساس کوي، معمولا خوب نشي کولی، د سر لاندې 2-3 بالښتونه ږدي. د دې په څنګ کې مریضان کسالت لري، ستړیا لري، همدارنګه د دوی ډیره واضح علامه د دوی په بدن کې دی چې د پښو پړسوب ورته پیدا کېږي، په لاسونو کې پړسوب پیدا کېږي، د دوی په مخ او ځان کې دغه د پړسوب علامې ډیرې واضح لیدل کېږي. کله چې یو انسان دغه اعراض سره مخامخ شي دوی باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو د زړه په ارتباط باندې معاینات صورت ونیسي او واضح شي چې دغه د زړه تکلیف ته او د هغې لپاره باید لازمه تداوي صورت ونیسي. او په خپله په دې سړې هوا کې چې اوس موسم شروع شوی دی د زړه ناروغانو ته څه ډول وقایوي پاملرنه پکار ده؟ آشنا صاحب ډېرې مهمې پوښتنې ته مې اشاره وکړه. د زړه په ناروغانو کې د دغه امراضو په رامنځته کېدو کې اعراض او علائم زیاتېږي. په دې خاطر باندې د ژمي پر رسیدو باندې باید ټول هغه ناروغان چې هغې دوامدارې ناروغۍ لري، هغه که د زړه ناروغۍ دي، د ځیګر ناروغۍ دي، د پښتورګو دوامدار ناروغۍ دي او که د سږو دوامدار ناروغۍ دي، دوی باید هغه د فلو یا د انفلوئنزا یا د عادي زکام واکسین حتما په کال کې یو ځل د ژمي د رسیدو څخه مخکې واخلي. همدارنګه دوی ته باید هغه د نیموکاکل واکسین چې خاص واکسین دی او د نمونیا یا د سینه بغل مخنیوي کوي هم باید دې ناروغان ته تطبیق شي. د دې واکسین په څنګ کې دغه ناروغان باید معمولا د مریضو اشخاصو څخه سره نږدې په تماس کې رانشي او دوی باید کوشش وکړي کله چې د باندې وځي دغه خپله خوله او پوزه د یو ماسک په واسطه باندې وپوښي او کله چې د دوی اعراض او علائم زیاتېږي نو باید حتما خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپلې دواګانې واخلي. که یو لنډ جواب راکړئ ډاکټر صاحب، د درملو نه په غیر نور کوم تمرینات یا مثلا اکروباټیک حرکتونه داسې څه شته دی چې هغوی دا تمرین وکړي او ګټور تمام شي؟ فزیکي حالتونه، فزیکي اکسرسایز هر وخت کې انسانانو ته ګټه کوي،
او په هغه حالتونو کې چې خلک د زړه په تکلیف باندې مصابي د وخیمو اکسرسایز یا د وخیم تمرینات څخه باید اجتناب وشي ځکه چې هغه په زړه باندې فشار راولي تر هغه اندازې چې انسان مثلا پکې خبرې کولای شي یو نارمل مصاحبه مخې ته وړل شي یا نارمل یو انسان سره خبرې کولای شي او د نفس تنګي احساس نه کوي تر دې لیول پر اکسرسایز ورته خده او ګټور دی. ډاکټر صاحب میرعلي سادات کور ودان ډیر تشکر ستاسو د دې علمي څرګندونې. خوشاله اوسئ.